بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده د ښځې وینه و خپل خاوند ته یا د خاوند وینه و خپل ښځې ته لګېدلی سي او که نه سي لګېدی، که ولګي په نکاح خو به څه اثر نه پرېوځي. دغه رنګه د کافر د مسلمان ته لګول. محترمینو، مخکې موږ پر دې باندې ډېر تفصیلي بحث کړی و چې وینه لګول یا په هسپتال کې جمع کول دا د شریعت په رڼا کې څه حکم لري. خو اوس د دغه دوه پوښتنو چې د کافر وینه او د ښځې خاوند ته وینه دا څه حکم لري. جامعة العلوم اسلامیه علامه محمد یوسف بنوی ژاون فتاوی بینات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 344 هغه پر دې باندې ډېر تفصیلي بحث کړی دی. وایي د کافر وینه مسلمان ته لګول دا خو جایز ده، جایز کېدو کې خو هېڅ شک نشته، لیکن بهتره نه ده، ځکه چې د یو کافر او فاسق فاجر انسان په وینه کې هم هغه اثرات خبیثه وي، نو د هغه د منتقل کېدو او د اثر انداز کېدو کوي خطره وي. نو ځکه صلحای امت د فاسق ښځې شیدې وکشنې ته ورکول هم نه دي خوښ کړي. نو دغه رنګه د کافر او فاسق فاجر انسان وینه څه هم اتلوسه کوشش کول بهتره دي. ولګول جایز دي، هېڅ مشکل نشته، خو بیا که چېرې یو مسلمان پیدا کېږي، یو مسلمان وینه ملاویږي، نو د مسلمان نه دې ولګول که نه ملاویږي نو هم په دې کې هېڅ مشکل نشته. پاتې سوه د خاوند او د ښځې مسله. د ښځې وینه و خاوند ته او د خاوند وینه و ښځې ته په لګولو کې هېڅ مشکل نشته، نه یې په نکاح باندې څه اثر پرېوځي، نه څه کراهت پکې شته، بلکل یې ولګولی سي، هېڅ مشکل هم نشته کې. وسلام.